ښوونځي نه خلاصوي خو حق غوښتلو ته یې هم نه پرېږدي. طالبانو پکتیا کې یو شمېر لاریون کوونکي نجونې نیولي دي. د نجونو ښوونځیو بیرته بندولو غبرګون کې تېره ورځ نجونو زده کوونکو پراخ لاریون وکړ چې له پرون غرمې تر بېګا ناوخته په همدې تړاو 11 نجونو د هغې د کورنۍ غړي او د ټولنیزو شبکو یو تن فعال نیول شوی. له پکتیا یو سرچینې زاویې نیوز ته وویل بېګا شپه ناوخته پورې طالب وسله والو د ځینو زده کوونکو کورونو ته ورغلي وو. هغوی او د کورنۍ غړي ورته نیولي چې ولې مو لاریون کړی. د دغو نجونو کورنۍ وایي طالبانو ورباندې د دوی ضد فعالیتونو تنظیمولو له بهر څخه د دښته کېدو تور لګولې او د نیول کېدو پر مهال ورته همدومره ویل کېدل چې تاسو د چا په اشاره لاریون کړی. د بندي کسانو سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه دی خو سرچینې وایي چې یو شمېر یې بیرته خوشي شوي دي. بل خوا نبیل وایي طالبان لابیګران دي د پکتیا له نجونو بخښنه وغواړي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي چې طالب لابیګران او هغه کسان چې ویلي طالبان بدل شوي باید په پکتیا کې له اعتراض کوونکو نجونو زده کوونکو بخښنه وغواړي. نبیل د شنبې په شپه د وږي په 19 په یو ټویټ کې ویلي د طالبانو ملاتړ او ځینې کسان چې پټ او ښکاره د طالبانو لپاره لابیګري کوله او ویلي چې طالبان بدل شوي د هغوی د ظلم په اړه چې پر افغان نجونو کې چوپتیا غوره کوي. نبیل پر دې ټینګار سره چې طالبان لابیګران باید له ټول افغان نجونو بخښنه وغواړي. زیاتوي په انصاف سره باید ووایي هغه کسان چې ټول پښتانه یې طالبان بلل د پکتیا له نجونو باید بخښنه وغواړي. ظاهرا د هغه هدف زلمی خلیلزاد او هغه افغان سیاسیون دي چې د طالبانو په ملاتړ د اشرف غني حکومت د پرځولو هڅې کولې.